السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، ډیر وخت پس زه دا ویډیو اپلوډ کوم. انشاءالله دنه پس به تاسو ته ریګولر ویډیوانې میلاویږي. زه به تاسو ته کوشش کوم چې هره ورځ یو نوې طریقه تاسو ته در زده کړم. نو د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا طریقه در زده کوم چې تاسو ګورئ که تاسو خیال کړی وي په واتساپ باندې چې څوک تاسو چاته تصویر ولګئ یا ویډیو ولګئ یا بل یو داسې شی ولګئ، نو د هغې کولیټي چې کومه ده خرابه شي. نو په دې ویډیو کې په واتساپ کې یو داسې سیټینګ تاسو ته در پیژنم چې د دې سیټینګ کړلو سره به ستاسو چاته چې تصویر ولګئ یا تاسو ویډیو ور ولګئ د هغه کولیټي به چې کومه ده نه خرابېږي. نو په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دا طریقه زده کړئ. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل یا په پیج کې نوي یئ، زموږ پیج فالو کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې موږ تاسو به دا طریقه زده کوو په واتساپ کې، چې کله موږ تاسو په واتساپ ویډیو یا تصویر لګو د هغه کولیټي خرابېږي. نو د دې سیټینګ کړو سره به بیا زموږ ستاسو ویډیوانو تصویران لیږل شوي چې که موږ تاسو چاته لیږو د هغه کولیټي به نه خرابېږي. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو تر ټولو اول لاړ شئ واتساپ ته. هغې وروسته به دوستانو په واتساپ مو کوم چې لوګو هغه کولاو کړئ، واتساپ ته ورشئ. د هغې وروسته تاسو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره په سیټینګ اپشن کلیک وکړئ. بیا دلته کې تاسو راشئ سټوریج اینډ ډیټا اپشن ته. ګورئ په دې باندې مو چې کله تاسو کلیک وکړو بیا تاسو ته تر ټولو لاندې اپشن درکوي فوټو اپلوډ کولیټي. په دې فوټو اپلوډ کولیټي باندې کلیک کوو. اوس زما هم دا اپشن انتخاب دی. ګورئ تاسو ته به ښکاري I2 سلیکټ دی. نو دلته کې تاسو ته درې اپشنې درکوي I2 بیسټ کولیټي ډیټا سیور. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو تصویران ولګئ، ویډیوانې ولګئ، هغه زیاته MB خرج نه کړي، نو په لاندني باندې کلیک وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې صفا راشي، یعنې ستاسو د تصویر د ویډیو کولیټي خرابه نه شي چې چاته یې ولګئ، نو په بیسټ کولیټي اپشن باندې کلیک وکړئ. هغې باندې په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې که چېرته تاسو غواړئ دوستانو چې ستاسو MB زیاته مصرف نشي، یعنې ستاسو تصویر هغه کولیټي دې خرابه شي خو ستاسو MB زیاته مصرف نشي، د دې لپاره به تاسو په لاندني اپشن باندې کلیک کوئ. هغه کسان چې غواړي کولیټي د تصویر د ویډیوانو خرابه نشي چې چاته لګي، په منځني باندې کلیک وکړئ، بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. دا سیټینګ ګورئ دوستانو، کله چې تاسو په واتساپ کې په درو ټکو باندې کلیک وکړئ، هغې وروسته به تاسو په سیټینګ اپشن کلیک وکړئ. بیا به دلته کې تاسو ورشئ سټوریج اینډ ډیټا ته. بیا به دلته کې تر ټولو لاندې فوټو اپلوډ کولیټي به لیکلي وي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته درې اپشنې درکوي. تاسو په منځني اپشن یعنې بیسټ کولیټي اپشن سلیکټ کړئ. هغې وروسته په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو اوس چې تاسو چاته تصویران یا ویډیو لګئ د هغې کولیټي به نه خرابېږي. که چېرته مو دا ویډیو معلومات خوښ شوي وي نو حتما در سره لایک کړئ، خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.